په کابل ولایت کې د اوبو رسولو یوه شبکه او د اوبو تصفیه خانه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د یونیسف ادارې په مالي مرستې سره د سروبي ولسوالۍ په 2 کلیو کې یادې پروژې پلي شوې دي چې د بشپړېدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست د یادو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د لومړي ځل لپاره د ډول یوه ارزښتناکه پروژه چې د سیند خړې اوبه تصفیه کیږي د هیوادوالو لپاره پرانیستل شوه. زموږ خور او وریندار به نن د باندې په کیلومتر باندې نه وځي چې اوبه به د ځانه سره په یو شي کې راوړي. نن دې ته په کور کې دا زمینه مساعده شوله چې په خپل ضرورت د اوبو به د کور د خپل حاله صفر کوي. یوه برخه یې چې په افغانستان کې بیخي اولنی کار دی چې خړې اوبه د دریاب واخلي او هغه د تصفیه کا. دا اولنی پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیق شوله او بیا غرو رغو کلیو ته هغه توزیع کیږي پاک اوبه. نو واقعا چې دا یو ډېر غټ کار دی او ډېر مهم کار دی او ساتل یې پکار دی. ولله الحمد امارت اسلامي ژمن دی چې کوم وعدې کړي د ولسونو سره او د دوی مسؤلیت دی هغه به کوي ان شاء الله ولازم. امنیت تامین دی د کار زمینه مساعده ده هله ده چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او صنعتکاران ته د کار زمینه مساعده شوې ده او د خیریه مؤسساتو او نورو ملګرو ملتو استازو او ټولو ته دا وعده ورکو چې لله الحمد په افغانستان کې د هر بابت څخه امنیت تامین دی او هر څوک د افغانستان اسلامي امارت تر اصول او مقررات تر چتر لاندې کار کولای شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست همدارنګه زیاته کړه چې د دوی وزارت هڅه کوي ترڅو د شته امکاناتو له مخې په بېلابېلو برخو کې هیوادوالو ته خدمت وکړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو پروژو په ساتنه کې د جدي پاملرنه او هڅه وکړي. همدارنګه له مؤسساتو یې وغوښتل چې هڅه دې وکړي ترڅو د ډول عامل منفعه پروژو باندې کار وکړي. هر ولسوالۍ او هر کلي ته چې څومره څوک حقدار یې حق د اولت د هغو دی هم به شبکه ورته جوړوو هم به کوچنی بند ورته جوړوو هم به دیوالونه ورته جوړوو هم به شبکې ورته جوړوو هم به چا د دوی ورته ضرورت یا کارونه ورته کوو. دا سږ کال چې اوس انکشاف دیهات تر چتر لاندې څومره پروژې تطبیق شوي دي دا په سلهاوو پروژې دي. غوښتنه مې د خپلو هیوادوالو دا ده چې تاسو ته کومه پروژه تطبیق کیږي سپارل کیږي د دې په دې ساتنه کې کلک هوډ وکړي. دا د ملت شتمني ده. نو د مؤسسات هم دا وایو چې د دغه پروژو دپاره څو شیان په نظر کې ونیسي. دا یو مسؤلیت دی دا یو امانت دی تا ته سپارل شوی دی دا پروژه په ځای کې ولګوه. دا یادونه ورده چې په دغه پروژه کې د اوبو شبکه د 3 ذخیرو جوړول همدارنګه د 12,906 مترو په اوږدوالي پایپ غځول 113 سولر تختو او همدارنګه د 516 شیردنونو نښلول شامل دي. د دې شبکې د کار په جریان کې لسګونه تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره یې د 2 کلیو 1290 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ.